د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور په وینا سارا خان وایي چې اوس مهال هغه واده ته تیاره نه ده، خو داسې فکر کوي چې باید مور جوړه شي. هغه وایي چې خلک ډیر په اسانۍ په چا مینېږي، خو هغه په دې برخه کې اوس ډیره هوښیاره شوې ده. سارا خان همداراز دا هم وویل چې هغه له انګیت ګیرا سره په یو شمېر پروژو باندې کار کوي، نو ځکه دواړه یو بل سره یو ځای ډیر لیدل کیږي. خو د دې دا مطلب نه دی چې دوی دواړه یارانه لري. هغه وایي چې د واده په اړه خو معلومات نشته دی، خو زما زړه دی چې له واده مخکې یو ځل مور جوړه شم او د مور جوړېدو تجربه ترلاسه کړم. په سارا خان د هغې د خبرو له امله سختې نیوکې شوي دي. تر دې مخکې د هغې په بېباکه انځورونو باندې هم په هغې نیوکې شوي وي او خلکو ورته ویلي وو چې د مسلمانۍ او مسلمانې ته نه ده پکار چې داسې بېباکه انځورونه دې واخلي. همداراز تر دې مخکې له راکي ساونډ سره ګډ سارا خان په یوه خبري کنفرانس کې د برقي او حجاب په اړه هم داسې څرګندونې کړې وې چې د خلکو له سختو نیوکو سره مخ شوې وه او وروسته بیا سارا خان له خلکو په دې اړه بخښنه غوښتې وه.